السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. ګران دوستانو، نن غواړم چې دغه د نړیوال جام په هکله کوم چې د افغانستان ټیم هم پکې برخوال دی. نو ماشاءالله د افغانستان ټیم چې دی ډېر زیات په فوم کې ده او یو لوبه مو ګټلې هم ده تر اوسه پورې. پاکستان دوه لوبې ګټلې دي، نو هغه د ګروپ ټاپ کې قرار لري. اول پاکستان ده، نو ورپسې مونږ یو چې یو لوبه مو کړې یو مو ګټلې ده. واقع خبره ده چې یعنې په وطن کې حالات دغسې ګډ وډ دي، یعنې دغه ټیم چې دی خاص سپورټ ته ضرورت لري. نو نن سبا دغسې فلایټونه هم نشته چې که تاسو وغواړئ چې نږدې نه لاړ شي هلته نږدې نه خپل ټیم سپورټ کړي. نو هغه افغانان چې هلته هملته دي په دوبۍ کې اوسیږي، نو هغوی څخه دغه هیله ده چې هغوی لاړ شي نږدې نه دغه ټیم سپورټ کړي تر څو نو لا ښې لوبې ترسره کړي، لکه څنګه چې هغه تېره شپه لوبه یې ترسره کړله. واقعا ټول هېوادوالو هغه هیلې پر ځای ساتلي دي. همدغه یو کرکټ پاتې ده چې ټولو افغانانو په شونډو مسکا راولي. نو بعضې چې کوم دغه امارت اسلامي بعضې غړي دي چې لکه جنرال موبین بله ورځ خبرې کړي، لکه دغه ویډیو ما په فیسبوک کې وکتله، بعضې خبرې کړي. نو دغه منفي خبرې کول په دې وخت کې، نو دغه که چېرته دا ویډیوګانې دغه لیکنې دغه زمونږ د کرکټ لوبغاړي وګوري، نو کیدای شي هغوی په مایند باندې غلط تاثیر ورباندې وکړي. نو په دې وخت کې نو هیله مې دا ده چې په دغسې خبرو څخه د ټول ډډه وکړي تر څو د هغوی دغه مایند سیټ خراب نشي. دغه یو نړیوال جام ده، تر څو دغه نړیوال جام کې زمونږ ټیم مثبت روحیه واخلي او پرمختګ وکړي او مخکې لاړ شي. لکه پاکستان چې دوه لوبې کړي او مخکې تللی دی، انشاءالله مونږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم دې نه لا ښې لوبې وکړي تر څو ځکه چې مونږ ټاپ سپینران مونږ په دغه کې لرو چې نړۍ ورباندې بحث کوي. همدارنګه زمونږ بیټینګ چې مخکې واقعا ډېر زیات زمونږ ټیم چې دی په بیټینګ مشکلات سره به مواجه اوس هغه مشکلات انشاءالله مونږ نه وینو. نو زمونږ بیټینګ هم ښه شوی ده او په T20 کې خو افغانستان انشاءالله یو لړ دغه هم لري، ریکارډونه هم لري. انشاءالله چې ښه لوبې به وکړو او پرمختګ به کوو. انشاءالله که چېرته سیمي فاینل پورې هم ځان ورسوو، نو فاینل ته هم چانسونه شته. نو لرې دې نه وي چې انشاءالله نړیوال جام به هم ګټو که چېرته ستاسو ټول افغانانو نو دغه سپورټ ورسره وي. نو پاکستان سره لوبه په 29 تاریخ کې د پاکستان سره لوبه ده. نو انشاءالله دغه لوبې ګټل پکار ده. نو دغه لوبې د خاطر ټول افغانان ته باید خپل ټیم په هر ځای کې چې یاستئ په ګوټ کې باید خپل ټیم سپورټ کړي.